بل اپشن چې د ټیکسټ ټو کالم ده. ټیکسټ ټو کالم هغه وخت استعمالیږي فرض کړه زه دلته یو څو نومان لیکم، مخکې له مخکې زه نومان لیکم، راځم قدرت نوشته کوم کاما او بیا بلال نوشته کوم کاما، یعنی دغه کاما چې ده دا ضروري ده. ولې په دې خاطر چې زه مخته راځم دا کوم قدرت بلال یا سهیل یا منیب دا کوم نومان چې دي دا سره جلا کوم چې جلا جلا سیل ته هر یو ولاړ شي، نو د دغه د جلاوالي لپاره به کاما ضروري ده، باید کاما ورکړل شي. اما دا فرق نه کوي که د هر شي په ترو یې ته سره جلا کوي، کاما سوه، کالم سو، سیمي کالم سو، سپیس سو، یعنی د هر شي په ترو باندې یې سره جلا کوي، هغه شی به دلته نوشته کوي او په دغو کې به یو شی حتما وي باید دوی سره جلا شي. نو راځم دلته دا کوم نومونه چې مې نوشته کړل دغه نومو کې به راځو چې جلا جلا اصل ته واړو. نو زه راځم دلته ټیکسټ ټو کالم باندې کلیک کوم، له هغه بعد نیکسټ. له نیکسټ بعد دلته ګورئ تاسو لیدلی شئ چې سیمي کالم یا کاما یا سپیس یا اودر یعنی د هر شي په ترڅ تاسو غواړئ سره جلا کړئ جلا کولی شئ. زه راځم نیکسټ کلیک کوم او فینیش کوم. دلته تاسو کتلی شئ چې هغه نومان ولاړو جلا جلا اصل ته.